السلام علیکم دوستانو، څنګه یاست؟ امید کوم چې ټول ښه او روغ یاست. او نن راځو زه او ساجو، تاسو څنګه چې پوهیږئ زه ما هم پیژنئ، ساجو هم پیژنئ، 3 ګیمونه لګوو. تاسو ورسې زموږ دا په بیو کې زموږ یوټیوب چینل شته، تاسو په بیو کې تللی شئ او زموږ د ګیمونو د کتلو لپاره باید تاسو زموږ یوټیوب سبسکرایب کړئ، کومنټونه ورباندې وکړئ او ورسې یوټیوب وګورئ زموږ ویډیوګانې. په دا 3 ګیمونو کې په آخر کې هغه چا چې ګیمونه وګټله هغو ته هم ګفت ملاویږي او هغه چا چې ګیمونه وبایلله هغه ته یو درانه سزا ملاویږي. نو تاسو ورسې چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، څنګه یاست دوستانو؟ ښه یاست؟ په خیر یاست؟ امید لرم چې تاسو ټول به ښه یاست. زموږ چینل سبسکرایب وکړئ، موږ فالو وکړئ. نن زه او لیلا سره ملګري سي 3 ګیمونه لګوو. همداسې لیلا وویل هغه چا چې وګټل ورته ګفت ملاویږي او هغه چا چې وبایلل هغه ته به سزا ملاویږي. انشاءالله موږ سره ملګري شي په ګیم کې. ښه نو دوستانو، دلته څنګه چې تاسو ګورئ زما په خوا کې 14 دانې چپسونه دي، د دې په خوا کې هم 14 دانې لیس دي او موږ دلته څه شي کوو، ستاسو په وړاندې دا خپل سترګې ساجو پټوي او زه خپل د 14 دانې لیسونو نه 3 لیسان انتخاب کوم. 3 لیسان چې ما انتخاب کړله دا هغه لیسان دي چې په خطر کې دي. دا ساجو که چیرې ساجو خو په خبر نه دی، یوازې موږ زه او تاسو په خبر یو چې کومه لیسان دی. که چیرې دا ژر تر ژره هغه 3 لیسان پیدا کړله دا به وګټي ګیم. که چیرې ما پیدا کړله د دې انتخاب شوي 3 لیسان بیا زه به وګټم. نو ورسو ګورو چې څنګه به وشي. انتخاب اوس ساجو خپل سترګې پټ کړې دي. زه غواړم چې تاسو ته دا ووایم چې کومه لیسان دلته چې تاسو وګورئ. یو مې دا انتخاب کړله، دا په هر قطار کې 4 دانې چپسونه دي. یو مې دا انتخاب کړله او یو مې دا. سمه ده دوستان؟ ساجو اوس ستا باري ته سترګه پټ کړه هغه خوا کومه لیسان انتخاب کوي؟ اوکې وګورم. وشه شروع کوم. لومړی زه به وخورم. You are safe. اوکې اوس زما باري ده. دا I'm safe. یا safe. وخورم. You're safe. هغه ما نه دي ښکاره، هغه 2 دانې زه پوه شوم، ستا یوه دانه پاتې ده. چیرې کومه پیدا همدا اوس تا وویل هغه ودرېږي زما واري ده. زما واري ده. همدا اوس تا وخوره. یا هغه یو دانه و. تا وګوره خپل دا ختم شوی. اوس به دوی وګورئ چې دوی د لیسون 2 درې دانې وخوره. ښه اوم یو دانه مه خوره. نوټ سیف. وای زه ودخوره. 2 دانې پاتې ده. هغه تر اوسه 2 دانې پاتې ده. ودرېږه اوس ستا واري نه ده، زما ده. You're safe. یاره زما یوه خو تللی دی، یوه چانس خو زما تللی دی. سیف. سیف دیگه. یا دوستانو دا هم دغه ځای چې پراته و نه هغه دې وخوړله نه. سیف دی. سیف ته وخورم. سیف دی که سیف نه؟ چیرې څوک دوستان ته پته ده چې سیف دی که موږ ته معلوم نه ده. خو باید موږ ته معلوم وي نه. ښه
سیف You are not safe. هغه بیا هم وخورو ستا یو چانس پاتې دی اوکې نو زما دا څو چانس 2 نوټ سیف ولې سیف نه ده هغه سیف د الله په نوم قسم سیف نه ده ختم سواله هغه سیف نه و ما وګټل نوسان ما ما وګټل وبایلله دوستان همداسې چې تاسو وکتل ما وبایلله دا وکتله ښایي د دوه ګیمونه نور پاتې دي هغه مهال که هغه ګیم ما وکتل خدا هغه ګفت بل لاست چانس پاتې دی هنوز که دوامه میچ دوامه ګیم زه وګټم بیا دریمه ګیم پاتې کېږي و بیا په دریمه معلومیږي چې چا ګټي تر اوسه معلوم نه ده شاید په دوام دا وکړي یا ما وکړي موږ سره ملګري سلام علیکم دوستانو څنګه چې ګورئ موږ دوام ګیم ته راغلي یو زه او لیلا هر څوک چې تر دې ځایه ورسېدل هغه دا میچ چې شي کوي هغه ګټي او که لیلا وګټل د لیلا لپاره لاس ګیم دی او که ما وګټل نو 1-1 کېږي ځو دریم ګیم ته اوس موږ سره تاسو ملګري سي ووینو چې څوک ګټي لیسا او که لیلا او د دې گیم دوستانو اصلي قانون دا ده چې دلته تاسو ګورئ یو ډک سوی د ګلاس او د اوبو ګلاس دی نو دا باید تر دې ځای ته دغه سور نشان پورې تر څو چې دا رسیږي تر دې ځای پورې دا باید د اوبه ورنه نه وځي نو ګور سبا وشي ښه دوستانو دا دوام گیم دی زما اوله پلا خو زه وبایللم دغه پلا او بله پلا زما چانس دی. کشکه دې هغه دی تر اوسه نه ده شوې کشکه تر دې ځای پاتې ده سید نه دي صحیح که نه الله هغه بېخي څه شی وه خو په همدې خاطر ما درته وویله که چېرې دا لوند سي نو بیا نه کېږي دا څه شي واخله دا څه شي زه راسې ما وګورئ چې دې زه څه کوم دوستانو ټیشو ختم سو موږ هره پلا بایلو زه به انشاءالله ګټم الله دریم ګیم ته ما خو وګټل دا دي ودې کتل که ته یې ونو کې څه شي دی وکړله یا ایشه هم نه یم کړی جادو دی وکړله دوستان دلته ما ګوري چې زه دلته جادوګري نه یم کړی جادو جنبل دی وکړله بس ختم دوستانو دا دی موږ دریم ګیم ته رالو اوس لیلا تاسو ته وایي چې دا څنګه ګیم ده موږ سره ملګري سي دوستانو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دا فاینل گیم ده آخري گیم ده هر څوک چې یوړله نو هغه ته ګفت میلاویږي او هغه څوک چې وبایلله هغه ته یو غټه سزا میلاویږي او دلته تاسو لکه څنګه چې ګورئ یو ګلاس ده زموږ سره او دا چې په انسان باندې د ژوند ټول مشکلاتونه راځي وایي او باید زما د سر نه بیخي څه شي سو ختم سو یعنې زما ټول حوصلې ختم سو دا هم هماغسې گیم ده که چې زه او ساجو په دغه ګلاس باندې اوبه اچوو تر هغه مهال پورې چې د دې باید موږ په دا پام کې ونیسو چې دا اوبه نه دا ګلاس چې دی اوبه ورنه نه وځي که چیرې اوبه ووتله د دې خواته راغلی دا ټیشو لوند سو نو هغه کس به بایلي گیم زه تاسو وګورئ زه څه کوم ته وګوره زه څه کوم یا مست ما کوه داسې الله وګوره پام کوئ چې په ټیشو باندې وځان نه که چیرې هغه ځای ستا ده شه د دې نه ټیک دی د ګلاس نه باید اوبه دغه نه سي وی الله دې ته وګوره څنګه چمونه کوي
دا چانسي والا د هر څوک چې وګټل ته داسې شمونه کوي که نه دا وګوره دا واخله بلا انسان دی. ستا کار یو چک وی دا څه د دې نه باید دغسې وبه ای الله خدا وکړي چې دا زه باید وګټم. ته باید وبایلې زه وګټم. ته بایلې ای الله داسې مې ښایي هر څوک غواړي چې وګټي یوازې ته نه غواړې دلته ته یوازې ګیم نه کوې ځان کوه یاره چې بیا په چکې باندې دریا کې نه هغسې نه کېږي د اوبه د ډبې نه اوبه دغه کړه هغه دی دوستان وګورئ خیر دی لیلا وبایله نو تا اوس وبایلل ما وګټل راوړه هغه څه شي سزا او ګفټ سزا او ګفټ دوستانو ته ښکاره کړم. یار دوستانو زه زما په فکر باندې دونه زه باور درلودم چې زه ګټم خو وبایله همدغه خاطر ما وویل چیرې دی ګفټ زه څه به خبر چې ګفټ ته د رښتیا نه دا وویله چې دوستانو څنګه چې تاسو وینئ لیلا وبایلل دا چې دي د لیلا دپاره دی او دا هم 10,000 دی د ساجو انعام یا زه اوس دا وخورم ته دا ماته راکړه دا خورم دا هم راکړه 2 3 4 5 6 7 8 9 ورسه یو سره بل هم راوړه یو سره کم دی خیر دی دا د دې لپاره یو ځای مې کم وکړه دا مرچک مې په یو ځای باندې رانیوله تا خیر دې ښکاره نه ویې خورم نو ګورې دوستان زموږ چینل سبسکرایب وکړئ موږ سره ملګري شئ انشاءالله خوندورې ویډیو تاسو ته به ډالۍ کوو مننه الله په امان لو یو آل